حکومت څنګه او ولې ګټه وکړه؟ السلام علیکم ګران لیدونکو، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. هیله کوم چې ویډیو را سره تر اخره وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ولسمشر غني څو ورځې وړاندې یو ناڅاپه ملت ته د وینا په نوم د ټلویزیون پر سکرین راڅرګند شو او د حقاني شبکې د هغو دریو غړو د خوشي کولو په اړه یې خپله کړې پرېکړه اعلان کړه چې مخکې به د حکومت سرې کرښې بلل کېدلې. نوموړي وویل که څه هم په دې اړه پرېکړه ورته ډېره سخته وه، خو وینا یې په هېواد کې د سولې او ثبات راتلو لپاره باید ځینې ترخې پرېکړې هم وکړي. حکومت په دغه پرېکړه د افغان امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کولو په بدل کې د انس حقاني په ګډون د حقاني شبکې درې مهم غړي له بنده خوشي کړل. سره له دې چې د راپورونو له مخې د حقاني شبکې دا غړي یو ځل قطر ته هم ولېږدول شول، خو پر خپلو ژمنو د طالبانو نه عمل له کبله بیرته باګرام زندان ته راستانه شول. د راپورونو له مخې دا کسان وړمه شپه بیرته خوشي شوي او قطر هېواد ته رسېدلي او طالبانو هم پرون د افغان امریکایي پوهنتون دوه استادان خوشي کړل. ښایي نن او سبا سره تبادله شي. که څه هم د انس حقاني د دوو نور طالبانو په څېر د ترهګرو خوشي کول کومه اسانه پرېکړه نه ده، همدا لامل شو چې ګڼ غبرګونونه یې راوپارول، خو حکومت په دې کار سره څو ګټې وکړې. لومړی، حکومت په دغه سختې پرېکړې هغه تورونه ناسم ثابت کړه چې مخکې به د سولې اصلي مخالف لوری یادېدی. د دې ترڅنګ یې د تیر په څېر یو ځل بیا د سولې پالیسۍ او په دې اړه د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړ او د سولې لپاره یې خپل ښه نیت ثابت کړ. حکومت وکولی شو چې د افغان امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کولو په بدل کې د خپلو نړیوالو متحدانو په تېره د امریکا لپاره ډېر مهم و چې درې مهمو طالبانو په خوشي کولو له امریکا سره خپلې نسبتا ښې اړیکې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ مذاکرات دي او په دې برخه د ځینو ابهاماتو له کبله رامنځته شوي دي چې بیرته ورغوي او د هغوی ملاتړ خپل کړي. یو تحلیل دا هم کېدای شي چې ولسمشر غني به د ولسمشرۍ په روانو ټاکنو کې چې ورځ تر بلې لانجمنې کېږي او ښایي یو ځل بیا د 2014 کال په څېر د کړکېچ لوري ته لاړ شي. نړیوال ټولنې په تېره د امریکا پام او ملاتړ خپل کړي، ځکه د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د نړیوال ټولنې په تېره بیا د امریکا رول له پامه نشي غورځېدلی. حکومت د انس حقاني په ګډون د دریو مهم طالبانو په خوشي کولو سره د افغانانو ته په ډاګه کړي چې د سولې په تړاو د دوی هیلې او غوښتنې پوره کولی شي، خو مقابل اړخ چې طالبان دي ورته ژمن پاتې چې د افغانانو تر ټولو ستره هیله او غوښتنه په هېواد کې د روانې جګړې چې قربانۍ یې یوازې دوی ورکوي او ګټې یې نورو ته رسېږي پای ته رسېدل او د سولې راتګ دی. هر لوري په دې برخه کې یو ګام وړاندې اخلي، ښکاره دی چې د خلکو باور او ملاتړ به خپلوي. نو په ټوله کې حکومت په تېره د ولسمشر غني له طالبانو سره په وروستۍ تبادله کې ګټه وکړه او اوس طالبان ته هم پکار ده چې د خپلو بندیانو د خوشي کولو په شرایطو ته په کتو له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي او څومره چې ژر کېدای شي دا پروسه هم بریالۍ شي، خو که بیا هم پر خپل تیر دریځ ټینګار وکړي، نه یوازې د حکومت بلکې د افغانانو او نړیوال ټولنې له سخت غبرګون سره